تا ریاست تا نه معاف کوي ریاست چې کله تا وژني بیا که پولیس وي که لیویز وي که اپسي که انټلیجنس ادارې که ارمي دا ټول بیا ستا د مرګ دپاره یو پلان جوړوي پر یو سټیج درېږي کله چې په وطن کې غلا وشي کله چې په وطن کې څوک ووژل شي بیا دغه پولیس او لیویز دا نه سره تسلیموي یو وایي چې دا د پولیسو ایریا ده بل وایي ستا د لیویزو ایریا ده چې کله ستا د مرګ پلان وي کله ستا د وژنې پلان وي بیا دا ټول پر یو سټیج سره درېږي نو زه دې پښتون قام ته دا خواست کوم دا جولۍ ورته نسم چې ریاست تا ته دونه لوی لوی پلانونه لري ستا د وژنې دپاره هر څه شاته کوي نو راسئ دا ټول زه یو خیلۍ دا ټولې پارټۍ او ګوندونه دا ټول د یو څه وخت دپاره سره شاته کړو دغه قامي محکمه چې دا جنګ پکار دی چې ټول وګټو او بله خبره دا ده یقینا ډېر وخت تېر شو 8 میاشتې تېرې شوې دلته زه فردن د هر ځوان د هر سپین ږیري د هر عالم د کمیټۍ د هر منتظمین ځکه نومونه یې ډېر دي زما څه دا مجلس اوږدېږي د دې ټولو پردن شکریا ادا کوم چې دا 8 میاشتې دا یخونه دا واورې دا بارانونه دا درپدرۍ دا د خپل کوره سره ورک دا ټول دلته د دې قام دپاره ناست دي نو پکار دی چې موږ دا 8 میاشتې بعد یو داسې فیصلې وکړو یو دای درنې فیصلې وکړو چې یو څوک ستا بچی نه معاف کوي یو څوک ستا سپین ږیری نه معاف کوي یو څوک ستا مور خور نه معاف کوي نو پکار دی په داسې وخت کې بیا موږ ټول دای درنې فیصلې وکړو چې دا ټول کام که خلاصېدی یو ځای سره خلاص کړو که سره سوځلی کېدی بیا دا ملبه په یو بل تاوان نه کړو ټول سره وسوځله سو او بله خبره پرلط کمیټۍ ټوله ناسته ده موږ ټول انشاءالله سره یو یو خامخا د یو په ذهن کې یوه خبره ده د بل په ذهن کې بله خبره خو چې زه که منزل ته رسېدل غواړم یا دی که منزل ته رسېدل غواړي په دې کې برته ټول سره یو یو خو هغه دا خبره وروره چې څومره د سخت مزاحمت لارې دي راسئ اوس د 8 میاشتې بعد د مزاحمت څومره سختې لارې دي هغه خپلې کړو که چیرې په دې هم د دې قام خبره تر یو ځایه نه ورسېدله دا خپل د روزګار لارې موږ ته نه کړه خلاصه نو بیا په ګډه باندې دا ټول قام د هر څه زی خیلي پارټۍ د دې څه بالاتر یوه ورځ وټاکو و دې قام ته هغه ورځ ور وښیو بیا که د چا سره په کور کې توپک پروت و که د چا سره په کور کې چاړه پرته وه که د چا سره په کور کې لرګی پروت و بیا نو داسې نه ورځو چې هره ورځ به زه مرم هره ورځ به زه شهیدان پورته کوم هره ورځ به زه زخمیان وړم بیا نو پکار دی چې هر څه مو درلودو دا نه وسپموو که زه یو مړه کېدلم بیا به دی 100 راسره مري نو بیا به دا رقم انتقام اخلو که چیرې دا ریاست دا رنګه موږ ته خپل روزګار خپل ژوند ته موږ نه پرېږدي بیا به دا ګرد قام په یوه ورځ دا فیصله کوو او بله خبره دا ده پی ټي ایم دا د بغاوت لاره د اولې ورځې څخه خپله کړې ده پر دې قام باندې تل موږ دا غږ کړی دی چې وروره دلته ستا حق تا ته په دا طریقه نه درکولی کېږي چې تر څو ته باغینه یې ته د ازادۍ لاره خپله نه کړې ته د انقلاب لاره خپله نه کړې ته تر زوی درخیلۍ تېر نه شې ته سره ونه درېږې دا ریاست هېڅکله تا نه معاف کوي نه یې موږ معاف کړي نو یې موږ تاسو وینو په دنیا کې وګرځېږه ډېر ظلمونه سوي دي ډېر زورور ملکونه راغلي دي قامونه یې وژلي دي لیکن پکار دی موږ په دې ګریوان کې وګورو ډېره د افسوس خبره ده چې جانان ماما په ګولۍ ویشتلی پروت دي اپسي والا ستا د مړي هم بې حرمتي کوي که شیعه پکار دی د دې څه موږ و دې ویډیو ته وګورو دا مقدمه پر مخ ویستو د دې په وجه باندې موږ اتفاق وکړو چې څوک ستا مړی ستا شهید
په مړونې باندې نه ماف کوي او دی په مړنې هم کشي. نو د دې دپاره پکار دی ټول کام لاسونه سره ورکړو، هر څه تر شا وغورځوو. خپل مجلس را لنډومه. دلته همیشه موږ دا یوه خبره کوو چې انقلاب راولو، ازادي غواړو، د خپل کام لپاره حق غواړو. زه دا یوه پوښتنه کوم، د دې کام څه کوم؟ د ازادۍ لپاره، د انقلاب لپاره، تا ته د خپل حق اخیستلو لپاره تا له د اسمانو څخه نورې وحي نه راځي، تا له فرشتې نه راځي. نه داسې مشران شته چې هغه مطلب موږ دوی ته معلوم نه دي، هغه ورک دي، په بله دنیا کې دي، په بل ملک کې دي. هغه ما او تا له راځي، بیا انقلاب راولي، ما او تا ته خپل حق راکړي. ما او تا به درېږو، ما او تا به د خپل حق دپاره درېږو. دا انقلاب هم ما او تا راوستلی شو، ازادي هم اخیستلی شو، خپل حق هم اخیستلی شو. خو دلته خپل حق تل په چغارو په بغارو باندې نه اخیستلی کېږي. هغه چې اخیستلی کېږي کم تر یو وخته پورې اخیستلی کېږي. بعضې وخت کږې خولې په سوک سمیږي، په سوک. څوک چې ستا د کام د بچیانو د ځوانانو او د سپین ږیرو د خولو څخه ګوله کاږي، ډوډۍ کاږي، نو هغه کږې خولې سوک غواړي، په سوک یې پکار دی. په دې خپل موږ په زور یې ځینې واخلو. دغه خپل شعر را لنډوم، دا خپل تقریر به را لنډوم. دغه یو شعر به په آخري کې تاسو ته ووایم، بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کومه. باتور لکه منظور او ننګیالی لکه منظور، باتور لکه منظور او ننګیالی لکه منظور، د لوی پښتونستان هر یو زلمی لکه منظور. وطنه ستا په مینه چې تر داره پورې درومي، وطنه ستا په مینه چې تر داره پورې درومي، ځوانانو درته وقف کړي ځواني لکه منظور. چې ته په نظر نشې زه به ځان درته لوګی کړم، چې ته په نظر نشې زه به ځان درته لوګی کړم. وطنه درته شم به سپېلنۍ لکه منظور، په ژبه د قلم د خوار اولس ترجماني کړي، په ژبه د قلم د خوار اولس ترجماني کړي. ازمان هم په تندیش دي سره خولۍ لکه منظور. که څه خبره راڅه سوي